عالمي ادب کې موږ مختلف خلک څېړلي دي. دا د ادب کې سیر یا د ادب سیر د فاروق سرور ډیر شایکار کتاب دی چې د دنیا کم د عالمي ادب کم مخکشه چې دی هغه یې رامخته کړي دي. نو موږ به دا ون بای ون سټډي کوو. نن زموږ یو بل دانشور مخکش موږ راوړی دی، پر هغه مو تبصره کړې ده. راځئ په ګډه ګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. البیر کامیو د فرانس یو نامور ادیب چې په ډېره ځوانۍ کې چې و اکسیډنټ یې وکړو او وفات سو. د ده پلار په الجزایر کې نوکري کوله د فرانس له طرفه. نو دی د الجزایر د تحریک ډېر ریډیکل سپورټر واوسېدی چې دی د الجزایر د ازادۍ د فرانس فینن او د ژال پال سارتر د فکر سړی و او د وجودیت نظریه باندې هم یقین لارو. د اجنبي ناول لیکلی دی، په هغه کې مرکزي کردار د عرب چې یو عربی قتل سي، هغه د فطرت سره ټکراو سي او فطرت یا نیچر د هر وخت د جبر یا د ظلم علامت ګڼلی دی. هغه څنګه چې دا قتل ولې وکړي، دا عرب سړی ولې مړ کړي، دی پر ساحل سمندر یا د سمندر پر غاړه باندې دغه کرکټر ولاړ وي او دا د سمندر ګرم هواوې چې دي دا چې کله هم د ده پر سترګو شنلي، نو دوی دومره زیات د جبر د وحشت څخه ډک کړي چې دوی و هر جرم چې دی هغه تیار سي. دغسې کې بل تعاون او بل یو دغه دی چې بوري عورت یو ناول دی چې د هغه میړه چې دی دوی عرب ته ځي، د هغه میړه چې دی کاروبار کوي، د کپړو کاروبار کوي، یعنی لین دین کوي، یو شی رانیسي او یو شی اخلي. هغه کوشش کوي چې په عرب کې دا کار وکړي چې دا دغه وکړي، خو د دې کور ودانه چې ده، دا کومه بوري عورت چې ده یا دا ښځه چې ده، دا غواړي چې دا د عربو اوښان وویني، د عربو صحرا وویني، د عربو ګرمي وویني، خرما وویني، یعنی چې څه هم په نیچر کې شی چې دی هغه موجود وي نو هغه وویني. نو په دې بنیاد باندې چې هغه دا راګرځوي چې دا د دې ټول فطرت یا چې په صحرا کې څه شیان دي دا دغه کړي، دا ایکسپلور کړي، د دې سیلګري وکړي او دغه سیلګري ته چکر ووهي. خو داسې یو ورځ دوی چې کله په هوټل کې وي نو دا له هوټله زه راووځي د عربو په دغه صحراو کې مخکې، او په هغه صحراو کې چې دا مخکې له دې سره کم جبر وسي او کم سوچ کم شی ورسره وسي، نو هغه فطرت کې مطلب په هغه دغه کې که څه هم سرور فاروق ډسکس کړي نه دي یا ایکسپلین کړي نه دي چې په